په کوټه ښار کې دغه خوندوره نظاره د روژې د میاشتې ده. دلته د روژې په میاشت کې ځوانان په شپه او په ورځ باندې دغه رنګ سره راکوړه کیږي او دا رنګ سره یوځای کیږي او دوی بېلابېلې لوبې کوي. د پخوا په پرتله نن سبا لوبې هم بدلې سوي دي. پخوا به خلکو موسې، بډۍ، بیتې، باړې یا داسې نورې علاقایي لوبې کولې، خو نن سبا ځوانان په خپل مالي لګښت باندې، په خپلو هڅو باندې دغه رنګه د کرکټ یا د فوټبال ټورنمنټونه جوړوي. د دغو ګټه دا هم ده چې یو خو د مازدیګري پر وخت باندې خلکو ته یو ډېر ښه ساتیری ورکوي او بل هغه خلک چې هغه په پښو نه ګرځي یا د صحت خیال نه ساتي، هغه خلک هم ودې ته هڅوي چې هغه د دغه رنګه په لوبو کې برخې اخلي او خپل د صحت خیال ده ساتي.